الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانېدو د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره او باغی کې منګه سیرت د هغه جنگ او د هغه غزا بیانو چې هغه د احد غر په خوا کې دغه تاریخي واقعه پیښه شوې وه. هغې ته ویل کېږي غزوة احد. د غر ته نسبت کېږي د کوم غر په خوا کې چې دا واقعه را پیښه شوې وه. تقریبا دا ما تخکاري چې وم درس دی یا وم بیان دی یا شپږم د دغه غزا په باره کې او د هغې ټول تفاصیل هغه تیر شوي دي. خرنۍ مسله دا بیان شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې شهیدان را جمع کړي. بیا د شهیدانو د را جمع کولو نه بعد د هغوی د ښخولو څه طریقه وه، دا مسله بیان شوې وه. او په هغه وخت کې بعض ناشنا مناظر چې مسلمانانو لیدلي د هغې تذکره شوې وه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله نه دعاګانې غوښتلې وي او د الله حمدونه او ثناګانې ویلې وي. دغه شان بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس مدینې ته روان شو او مدینې ته د راننوتو په وخت کې د وفا او د ایمان نه ډکې یو څو واقعې را مخې ته شوې وې چې د هغې تذکره من کړې وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا مدینې ته چې کله راننوتو دغه د هفتې ورځ وه او د اتوار شپه وه. په هغه وخت کې موږ دا خبره ذکر کړه په هغه ځای کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مؤمنان دغه شپه داسې تېره کړې ده چې ټوله په سوچ او په فکر کې وه. او سوچ او فکر دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې یره کې و چې یره کیدای شي د مشرکان دا سوچ وکړي چې موږ خو د مؤمنانو کې ډېر کار ونه کو او د دوی نه ډېر کسان مړه نه کړو او موږ د دوی نه غنیمت هم وانه غستو، نو راځي چې په دویم پیر پې حمله کوو، مدینې ته به دننه ورننوځو. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ و. سحر له نن د هفتې ورځ د سبا د اتوار ورځ د اتوار سحر او اتم تاریخ د شوال د میاشتې او دریم کال دی د هجرۍ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم आवाज وکړو د خلکو په منځ کې او د خلک بیا تیار کړو او دا وی چې موږ بیا وځو د دشمن ملاقات ته، خو دومره ده چې لا یخرج معنا الا من شهد القتال. موږ سره به صرف هغه کسان ځي چې هغوی موږ سره د وحود په غزا کې شریک شوي. او دا ناشنا امتحان دی د الله سبحانه وتعالی د طرف نه په مؤمنانو باندې چې د یو جنگ نه رالو او زخمیان او ستړي او شهیدان خپل خښ کړو او ورځ لا تېره شوې نه ده پوره چې په دویم پیر بیا دوی ته آواز وکړی شو. خو دا هغه مؤمنان دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ازمیلی دی او هغه ته پته ده چې دا څنګه خلک دي او دوی دې ته تیار دي، نو ځکه خو هغوی ته آواز وکړو. دا خبره پکې اهمه وه وی چې موږ سره به هغه سړی وځي چې څوک د احد په غزا کې موږ سره شریک شوی. په دغه ټیم کې عبدالله بن ابی بن سلول منافق خبیث را پاسېدو او یا رسول الله زه سره ځمه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ته به موږ سره نه ځې، ځکه چې دا کس دی چې د 300 کسانو لښکر در واپس کړی د مسلمانانو د لښکر نه، او په منافق سړي کې حیا نه. دا خبره د ساتي د فائدہ چې کم سړی دوه مخیزي
کده کې منافقت د عقیدی چې هغه د لاسه کافر شي او کده کې منافقت عملی یعنی دروغ وي وعده نه پوره کوي په جنگ کې کنځلي کوي چې دا د منافقت ته نخې بکی په دې سړي کې حیا نه وي د شرمېږي نه نو دې چې چلبو کې چې یو کس به د بل سره وران کی او باغی کې به دروغ وي باغی کې به فتنه جوړه کی سبا له بیا د کس سره نشي او کچرته یو مؤمن خالص یو غلطی ته وشي نو بیا د حیا د لاسه مجلس ته نشي راتلی او نه غي تر مخامخ کې دیش خو منافق سره د کې حیا نه اوس دې رپاسي دوی زره سره زما نو په کوم سترګو باندې طبيعه پیغمبر ته زره سره زما او استاد دغه حالو دغه جمیله چې د دین یو ورځ مخکې و او تا لخر را واپس کو د 300 کسانو او مؤمنان دی په منځ کې کمزوري کړو او دغه لخر دی کم کو بیا وې زما هم دی په چې کومه جمعه په هغه جمعه باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم خطبه شروع کوله نو دی پاسید ویا رسول الله که ستاسو اجازه تی زه یو دوه خبرې وکم هغه وکړه خبره سوال دلته دی چې پیغمبر ته پته چې دا منافق دی او صحابه کرام پیژني د تسوي ولینه جواب دغه خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي بعض صحابه کرام ویلو یا رسول الله موږ له اجازه تر کې د مردار کو قصه ولا ختمه کو رسول صلی الله علیه وسلم بیا خلک وایي چې د خپل مرګري وجني او ته بهر خدا پته نه لګیږي چې د منافق دی که مؤمن دی خو په خپل مؤمنانو ته پته نه خو بهر خلک خدا فرق نشي پیژندي نو باغی بسی چې کوم جمعه د خبيث باسلو یا رسول الله که تاسو اجازه تیزه یو دوه خبرې کو وکړه خبره مؤمنانو ته لګي دا کوم مؤمنانو ته لګي وې دا پیغمبر دې زموږ په منځ کې وراله من کووسم د خبره نه من نو موږ به ډېر بدبخت خلک او موږ به ډېر ظالمان خو کې وسره عمر بن خطاب رضی الله عنه سو غیر کپڑے نوري کېره منافقه تیر شوی جمعه ډېر لري تیر شوی جمعه کم ځګو د پیغمبر ته ویداري تلخ کړه او بس کړه ته اوس دلته موږ ته نصیحتونه کېره دلته نور صحابه کرام په سیمرا کړو شو چې دا خبره تو کړی هو ته زموږ نه کوم دام د لباس عادت لکه تاسو سره شخصي مسله راغله بس صحیح درس ته مبارک سره درس درځم لکه نو دښمنی خو ستاسو زما سره د درس تاسو سره دښمنی کړي دښمنی ستاسو زما سره د جمعه ته ولې نه راځي دښمنی ستاسو زما سره د مانځ سره د پوه شي چې کله یو سړی یو انسان ته وي چې زه نور د دینداری له کوم ځکه چې ستانه مې زړه بد شو نو پوه شي چې د دینداری دته د خو د پاروا ځکه پرې خو ده دا بس کې ګیره به پریږي څوک به چې راشي ګیره به وایي یلګه ته خو به ځان صفا کړی ولی یره بل یو ګیری والو د مدروغي وي خګيري والا دروغ وي نو څه چلو شو ګيري والا دروغ وي اخر څه شو یو څو اهم نقاط ما نوٹ کړی دی تاسو ته بیانوم دا یو نادره فائدہ د درې قسم خلکو غلطي د خلک نه معاف کوي د درې قسم خلکو غلطي خلک نه معاف کوي یو چې ګيري والا غلطي وشي دا نه معاف کوي او به چې ګيري والا عالم هي یو والله که معاف کوي دویمه چې کومه خزه پرده کوي دا خزینه کوم چې د اخو دغه معمولی کارو شنو ټول یادې دریم کچته سعودي عرب ملک غلطیو کې سعودي عرب څوک نه معاف کوي دا فائدہ ده یاره ساتي نور ملکونه که هر څوک څه خبره نه ده سعودي وي نن سعودي عرب لکه نو انسانان دي اسمان نه غني دي را کوشي غلطي ودی کی غلطی زمانو کی کتابم کی غوینم کی ټول نه کی غلطی سعودي نم غلطی کی د یمنی نم کی مصری نم کی انګریز نم کی د پنجابی نم کی ټول غلطی کی نه نو دلته د مکه مدینه دی کنه
راشي زره ته خیم څومره پاکستانیان او پښتانه په دې مکه مدینه کې اوسېږي او هر قسمه ګناه کې اخته دوی ته څه دوی مبارک یې سوي سیده موږ د چا د غلطۍ دفاع نه کوو خو د تعجب په دې راځي چې ولې دې درې خلکو د غلطۍ نه معاف کیږي یو سړی د ګیرې نشته صفا سوتره ګرځي کله چې د غلطۍ وشي څوک یادوي نه یادوي ښه یو زنانه د قشن په لارو کې څوک یو بازارونو کې ګرځي او بې حیا او بې شرمه غلطیانې ته کېږي څوک یادوي نه یادوي نورم ډېر مسلمانان ملکونه دي صرف سعودي عرب خو مسلمان ملک نه نورم ډېر دي د هغوی نه هم غلطیانې کېږي څوک یادوي نه یادوي نو سوال سره کې راځي چې ولې دا درې نورو دپاره څه دی وایي ایمان کوم ځای کې پکار دی لکه دا ستا چې راګیره نشتې پرون دې ولې دروغ ووایي چې وایي ایمان اصل هلته زړه کې پکار دی او پلانې دا ته پرون چې بازار کې ګرځېدې دا پرده دې نه وه کړې او داسې کته روانه یو بره دا ولې ایمان وي پرده اصل د څه پکار ده هغه د زړه پکار ده لکه پلانې دغه هم د مسلمانانو ملک ته هلته دا کار کېږي دا ناروا کار دغه بس انسانان کمزوري دي انسانان څه دي کمزور خو دا درې خبرې د دې درېو دپاره نشته د ګیرې والا دپاره بیا نه ایمان په زړه کې دی د پردې والا زنانه دپاره بیا پرده په زړه کې نشته او د سعودي عرب د ملک دپاره او سعودیانو دپاره بیا دا خبره نشته چې انسان څه دی کمزوری کېدای شي په دې باندې دا بعض خلک تعجب وکړي چې د څنګه دا درې خبرې ذکر کړي خو تاسو پکې سوچ وکړئ او ما سره موافق یې چې دا درې قسمه خلکو د خلک غلطي معاف کوي نه معاف کوي عبدالله بن ابی بن سلول غوسه شوی مونځ نه کو بس لاړه په دروازه باندې ووتو صحابه کرامو ته ډېر آواز وکړو مرور شو نه بعد نه راځه بیا ول هغوی مشوره ورکړه دې چې کار وکړي چې لاړ شه او دې پیغمبر نه بخانه وغواړه بې ادبي دې کړې ده او ورته دې سیمه ووایه چې د الله نه د لم بخانه وغواړي چې کله ورته دوی دا خبره وکړه الله په سورة المنافقون کې ذکر کوي لووا رؤوسهم نو خپل سر یې وخوځه او تکبر یې وکړو وی نن تاسو ما ته وایي چې د ده نه بخانه وغواړئ سبا له به ما ته وایي چې سجده ورته ولګوئ نه غواړم بخانه دا ډېر غټ منافق ده نو ده هم راپاسېد پیغمبر ته ووایي زه سره لاړ نه شم او ته نه ته به نه شي موږ سره به هغه ځي چې کوم موږ سره احد کې وو په دې کې جابر رضی الله عنه پاسېد وی یا رسول الله زه تلی شم اته خو پته و چې پیغمبر ته دې خبرې پته لګېدلې چې زما پلار ما ته ویلي چې ته به د دې جنکو خیال ساتي د خویندو وی یا رسول الله که ستاسو اجازه دي زمزمه زما دا خوښه ده چې کوم ځای کې یو جنګي ته پکې چې زه سره یم رسول صلی الله علیه وسلم ور اجازه ورکوي سید انو سخت زخمیانو خو چې پیغمبر ته څنګه خبر وکړي وي سمعنا واطعنا تر دې بس سیرتونه کې راځي چې دورونه احد دی جهاد لتریو دا یو ډیر زیات زخمی شو او ګرځېدې هم نشو او دا بل دومره و چې ګرځېدې شو نو چې کله پیغمبر دا خبر وکړه او د وته تیارې شروع شو نو دا خپل رور په شاکړه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی په شاعر او هغه وته ویم دی روري وته وی ګورته زخمی او ګرځېدې نشي وی تا ونوري دی پیغمبر ویلي چې هغه موږ سره ځي کوم چې شریک شي نو په لار باندې به دې په شاکړه دی وی ګرځاو خو تل او ځکه چې الته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې موږ سره هغه کسان ځي کوم چې شریک شي دې ته ازمریان ویل کی او زخمی ازمریان دا دیغه رجال او دا دیغه ځوانان او دا د امت تاریخ دی او دا د امت هغه عزت دی دا د امت هغه فخر دی هغه تاریخ چې باغې باندې دوړه رااله هغه تاریخ چې هغه مونږ یې کو هغه تاریخ چې زمونږ کشران یې پیژني نه هغه تاریخ چې کشران پرې د مونږ یې نه پیژني مونږ د تاریخ هېر کړی خو د هغوی هغه تاریخ ژوندی دی که څوک یې یادوي او که څوک یې هېروي
واغه تاریخ لیکل شوی دی یاد کړی شوی دی او بیان کړی شوی دی او د قیامت پورې به د تاریخ چلیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان شو مسلمانان وسره روان شو زخمیان او ناشنا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل زخمی دي زنګونی زخمی و دغه د لاسه صحیح کې ناسته بنه شو زنګون به ماتولې نشو غاخ مبارکي یو وتلو مات شیو او دغه شنده مخي زخمی شیو تندې لګېدلو دغه باوجود پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان بلته چې عمر ډیر شیو عمر یې ډیر یعنی دی وخت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر شپږ 50 کال دی شپږ 50 کالو عمر سره دومره سخته تیر کې بیا رواني او بدني مغټ شیو او بدني درون شیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه سره روان شو او د مدینې نه د 8 میله په فاصله کې یو علاقه ده چې هغه ته ویل کېږي حمراء الاسد الته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسېد هلته سره یو کس ملو شو معبد ابن ابي معبد الخزاعي راغی د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملو شو اسلام قبول کو بس سیرتونه کې دي سره دی اسلام نه قبول کړي خو د پیغمبر سره محبت ډیرو ځکه چې د خزاعه خاندان چې کم دی او بنو هاشم خاندان د دوی په منځ کې د پوخانه دوستی و او د یو بل سره مضبوط تعلقات نو بعض مورخین وی د اسلام قبول کړي په دغه ټیم کې او بعض وی اسلام نه دی قبول کړي خو د پیغمبر سره ملګرتیا و او دغه سره یو محبت و نو چې کله د پیغمبر سره ملاو شنو ورته وی یا محمد صلی الله علیه وسلم اما والله لقد عز علينا ما اصابك في اصحابك من ګوره په دغه باندې خپيو او خبر شي وي چې استعمالګرو ته نقصان رسیدل به باندې من خپيو او دغه زمونږ ارمانو چې تاسو تکلیف نه ملاو شو نه استعمالګرو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سیدا اوس دا خبرې پرې ده زموږ خدمت کول واړي هغه په قربان سره خدمت د ابو سفیان قافله پرون وته ده اوس ته اندازې چې کوم کم زیته ورسېدلی هغه ته یو اندازه ماته لګي پلاني زی کی وي په دوی په سره رسیده غواړي کچرته دوی اراده یې مدینه ته د واپسې او د حمله کولو نو چې ته دوی زمنګ نه وشړي دا کار ستاسو مور شو او سید سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم سوچ کړو همغه شان وا حکیم انسان د پیغمبر په شان د بدزمه کې بده مخ نراشي او نه به څوک پیدا کی او نه د انسان تیر شي کوم یره چې دا غوګره غیر بالکل برابر وا او غدي سي چې کله د مشرکان د مدینې نه د وحود نه واپس شو نو تقریبا شپږ دیر شمیله فاصله کې یو علاقه راځي چې هغه ته روحا ویل کېږي هغه ځکه دوی دمه کړی و نو بعضو پکې بعضو ته دا خبره کړی و چې لم تصنعوا شيئا تاسو هیڅ هم نه کړی دا جنگ مړ دی ته وي دا هو تاسو کوم غنیمت راوړل شتي سره وینا قیدیم چې راوسته نه مشرانم ته ختم کړی نه نو دغه مشرانی پاتې دي سباله بیا کې سره جمع کوي په تاسو امر نو تاسو کړی دا راي د بازو کم چې به خصوصا د ځوانانو لک دماغونه تیزو جوش او جذبه ډیرو دا وی دا خبره په دغه ټیم کې دوی چې کوم مشر صفوان ابن امیه هغه ته نه دا کارونه کوي ګوره کدا کاروم کو نو دا لک چې تاسو پیسې کې راغلي دا نه واپس کیږي ګوره زره ته دا شرطین دا خبره وی کو کته سو التلاړي واپس شوي نو غوی د تغوسی دي هغه بدن خپل بدل اخلي او بیا به دغه سمت سره پاتې لشي دا کم څه چې سره ورستي خو اکثر خلکو د دې درای مخالفت کو او نه مدینه ته واپس لغواړي ابو سفیان یو دا خبره برابر ده حمله بیا کول غواړي دوی چې د خپل زینه خوځیدو نو معبد ابن ابي معبد الخزاعي هغه په دغه ټیم کې دوی ته ورسېد ابو سفیان ته پته نه و چې د اسلام قبول کړي وتوی ما وراءك يا معبد
شاته سهالات دي معبده شاته مدینه کې سهالات دي مسلمانانو څخه خبر زرشتي کنه وته وی ابو سفیان ته وی خبر دادې چې محمد صلی الله علیه وسلم راوته دې خرج فی اصحابه ملګری وسلم چې او دومره لخر روان کړی دی چې ما په ژوند کې نه دی لیدلی دومره ډیر خلک دي او خوټ کیږي تاسو ته سم او ناشنا ده د کم چې پاتې شي او وحود په غزا کې نه دي شریک شي هغه سلام راوتی دي هغه ته وی حکمات تقول تباشي د سويته هغه زه دقه ما خیر بدی کې دی چې کم طرف ته ځي مکی طرف ته ځي دی کې خیر دی کې ستاسو لپاره عافیت ابو سفیان وی مخ اراده کړو چې واپس به ورځو د هر څول بیا ختمو هغه ته فلا تفعل فاني ناصح دا کارونه کې ورځ ته نصيحت کوم او د زړه نه ته کوم نو پاغه ټیم کې ابو سفیان ته پته ولګی دا چې را کوم واپس شو او دغه غټ لخر سره زموږ ملاقات وشو نو دا به موږ ته نقصان ورسي خو بیا ابو سفیان ډیر خيار انسان سنه سوچ کو چې سې چلو کو سې چلو نو سب يرول خو غواړي د مؤمنان نو په دغه ټیم کې د عبد القیس خاندان یو قافله روانه و مدینه ته تیریده نو دوه دروازه ویزه چې ته سې مغه ورسوي محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسوي وی کته شو زما د پیغام ورسو نو د عکاز میلی ته تاسو راځي او تاسو سامانونه خرڅوي الته چرالی زبدل د مال د مال او د بل صدر کوم زما طرف ناسي خو په دې شرط چې زما د پیغمبر رسوي مدینه ته هغه ته پیغام شرسو وی صوت ورته وای چې خلک را جمع شوي دي په تاسو پسې او دې پیرله چې کم لګ ډیر تاسو پاتې نو دم ختمي هغه وخت کې د دې جنگ د اصول او قوانین د عربو د یو شی نو دم د جنگ یو طریقه و چې خپل دشمن به په دې خبره یې راو لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومه طریقه استعمال کړه د اوس اقشان طریقه استعمالي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخکې شوی نو طریقه د یو شان استعمال کړه چې کله دوی مدینه ته رالو او الله سبحانه وتعالى د دې خبرې تذکرہ په قران کې کړې ده په سورۃ ال عمران کې الله وی چې کله دوی رالو نو وی مؤمنانو ته ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خلق وی راجم شوی دي تاسو خلاف کړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او صحابه کرامو ته غټ لخر روان دي تاسو بشي ډېر غټه تبعیر روانه ده فاخشوهم داونه ویلي الله وی فزادهم ایمانا ایمانونه وی خډیر شو صحابه کرامو یا رسول الله ګورو بلخ کر سره توکل بلو الله دی دا وی ایمان فزادهم ایمانا ایمانونه ډیر شو نه یری او غټ لخ کر دا بسک او موږ زخمیان یو او پرون د جنگ نه راغلی یو نن بل جنگ او د دوه غټ لخ کر سره جنگ فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل او دوی زموږ د پر الله کافی دی او الله خکار ساز دی او خا ملګری دی الله فانقلبوا بنعمه من الله وفضل دی وپښو د خپل زینه سره د الله د فضل او د رحم او د کرم چې دوی جنگ ونه شو لم يمسسهم سوء د سر او د مصیبت ونه رسید پیغمبر صلی الله علیه وسلم حمراء الاسد علاقه کې چې کله را ورسېدو نو الته دغه د اتوار د ورځ باقی او بیا په سپیر او بیا منګل او بیا د بوت ورځ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې ورځې الته تیری کړې دي یو لسم شوال پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الته ناس دغه نه بعد مدینه ته راغی خبره یقیني شو چې ابو سفیان دلی واپس ناراضي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغی مدینه ته او د جهاد ګره کیګم د دې لپاره چې د ماشومانانو او د زنانو او د بوډاګانو او د کمزورو بګي حفاظت وشي
او د ملک او د علاقې پکې حفاظت وشي. جهادونه دې لپاره نه کیږي چې د مؤمنانو ماشومانان او ښځې او د هغوی بوډاګان او د هغوی کمزوري هغوی کې یره پیدا کول دې لپاره جهادونه نه کیږي. دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره سوچ ټول داو چې د مدینې د خلکو بس حالي که چېرته ابو سفیان بیا حمله وکړه په موږ باندې. او دا واضح خبره ده چې دا هغه انسان دی چې د سره د خپل ځان غم نه و. موږ د اجرا سره د خپل ځان غم و چې ما سره به څه کي. غم د هغه ټول د چا سره و؟ هغه د مدینې والا سره و چې دوی بس حالي. دې لپاره مجاهدین جهاد کوي چې کله د جهاد د شرعي اصول مطابقي او د اسلام مطابقي او د الله د دین د پاره، نو پای کې د مجاهد سوچ کوي چې څنګه به د مسلمانانو بچي بچ کیږي، څنګه به دوی خزه بچ کیږي، څنګه به دوی مور پلار بچ کیږي، څنګه به دوی بوډاګان او مولیان بچ کیږي، څنګه به دوی جماعتونه بچ کیږي، څنګه به دوی معاشره کې امني، څنګه به دوی په ملک کې امني. دې لپاره جهادونه کیږي. جهاد دې لپاره نه چې الټه مؤمنان یې، او جهادونه دې لپاره نه چې د مؤمنانو ماشومانان تبا کې، او جهادونه دې لپاره نه چې د مؤمنانو جماعتونه ورانه، او جهادونه دې لپاره نه چې د غوی علما قتل کې او ختمه، او نه جهادونه دې لپاره چې د غوی بوډاګان یې او بیزته کې. د دې لپاره جهادونه نه. ټول غم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د چاو دا خلکو چې کوم ځای کې اوسېدو او په مدینه کې اوسېدو. 3 ورځې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیر کړې او واپس راغی مدینې ته، نو په دې لار کې د ځان سره ابو عزه عمره روان کړ. ابو عزه پیژنې کنه، هغه شاعر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې خو د کوم ځای کې د بدر په غزا کې د پرې خو د قیدیانو کې خوازه دي کو دوی زمو ماشومان دی او بچی دی ځه اسی پرې په احد کې بیا راغی د مشرکانو سره دی په لبیه د مسلمانانو په لاس ورغی. چې ورغی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره روان کو او بیا اقشان دغه شروع کړه، عجزي شروع کړه، یا رسول الله زما ماشومان دی او زما لونه دی، تاسو سره لوس کوم چې نن بعد به ستاسو مقابل کې سو کولای د غوي سره مرګرتیا نه کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دی بل دی پرې خو دي نشتی وي، او کدی بل می پرې خو د مدینه ته بلاړ شي او خان دی او مکه ته بلاړ شي او خان دی او په ما پوری چې خدعت محمدا مرتين، ما محمد صلی الله علیه وسلم دو پیری دوکو دی بل پرې خو دي نشي. مؤمن دی وی سولې نه دو پیری هغه تک نور کړی کی. امر یو کو الزبير بن العوام ته او عاصم بن ثابت رضی الله عنهما، هغه دوانو ته امر وکړ، هغه دوانو د سټو او سری ولا جدا کو د بدن نه. په دغه ټینګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل جاسوس د مکی چې دغه په لاس ورغلو هغه مردار کو، او دغه نوم معاویه ابن المغیره ابن ابي العاص د عثمان ابن عفان رضی الله عنه ترزوی ولا او دې راغلو د معاویه راغلو په خپل ترزوی عثمان رضی الله عنه پسې. نو عثمان رضی الله عنه پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې وی رسول الله دغه ترزوی او زما سره به یو سورج. پیغمبر صلی الله علیه وسلم له 3 ورځې اجازه ورکړه چې 3 ورځې په مدینه کې تیرولې شي، او 3 ورځې بعد د ښکار شو په مدینه کې نو به موږ ختمو. په دغه ټیم کې مؤمنان بیا د احد په غزا کې ندیل ته ګرځېدو، د 3 ورځې نه زیات د مدینه کې پاتې شو، او مدینه کې څه کار کو نه کوم خبر چې براتو نو هغه به لېګو کوم زیته هغه به لېګو مکی ته. نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو دنه دیو تختید مدینه نه وته، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوه بس زید بن حارثه او عمار بن یاسر رضی الله عنهما د دوانه بس ولېګل، نو دوانو په لار کې رالاندې کو او ته مردار کو. حاصل خبره د دې غزا داینه مخکې دا خبره ساتي چې دا حمراء الاسد غزا چې کومه ده د دې احد د غزا نه جدا نه ده، خو صرف نومي جدا ویل کی غزوه احد او غزوه حمراء الاسد. حالانکه په حقیقت کې د ایسه د کومي غزا د احد د غزا دغه برخه ده، خدای نه لګل شي ده، لګ ورسته شي نورم د هغه سره تللی شي ده د احد غزا. ټول تفصیل مراحل چې څه شي هغه تاسو ووريدو، نتیجه سره وته. دا خبره یاد ساتئ
چې مونږ دا نشو ویلې چې مشرکانو په لاس باندې بالکل فتح ورغلی و او داسې نشو ویلې چې مؤمنانو بالکل بیللې وه. وجه د هغې دا ده چې د جنګ اولنۍ حصه د چا په لاس کې وه؟ د مسلمانانو په لاس کې وه. خو د جنگ دویمه حصه او دویمه پاڼه دا د چا سره وه؟ دا د مشرکانو سره وه. نو د دې د لاسه موږ نشو ویلی چې مؤمنانو دا جنگ مکمل بیللی و او یا مشرکانو دا جنگ مکمل ګټلی، دا موږ نشو ویلی. بله خبره دلته دا ده که چېرته داسې موږ ووایو چې مشرکانو بالکل دا جنگ ګټلی دی لکه څنګه چې مؤمنانو ګټلی و په بدر کې، نو په بدر کې چې کله مؤمنانو وګټو نو قیدیان یې ځان سره راوستي او په دې کې یو قیدین د کافرانو سره نشته. یو وجه دا ده. دویمه وجه دا ده په بدر کې مؤمنانو ګټلی وخه مکمل ګټه د هغوی سره وه، نو غنیمتونه یې اخیستي وو او د احد په دې جنگ کې کافرانو هېڅ غنیمت د مؤمنانو نه دی اخیستی. نو دا څنګه فتح شو د هغوی لپاره پوره چې غنیمت هم نشتی او دویمه څوک نشتی؟ قیدیان هم نشتی. او درېیمه مؤمنانو چې کله په بدر کې جنگ وګټو او یا حمراء الاسد کې علاقه کې هغوی هلته ورلو، نو د هغې نه بعد هغوی 3 ورځې هلته پاتې شوي دي. څو ورځې؟ 3. او مشرکان په دغه ټیم کې واپس د احد نه تللي دي، 1 ورځ هم نه ده تېره کړې هلته. او دا دلیل دی په دې باندې چې دوی نه ده ګټلي، ځکه چې په هغه وخت کې د عادت ما تاسو ته بربر دا خبره کړې ده چې چا به جنګ وګټو نو هلته به څو ورځې تېرولي؟ 3 ورځې به یې تېرولې. که دشمن بیا راشي نو چې مقابله ورسره وکړو، دغه شان د خوا او شا چې کوم خلک دي په هغو باندې یو رعب او یو دبدبه به راشي چې وګورو دوی هلته 3 ورځې پراته دي. بله مسله، دوی مدینې ته د دننه راننوتو طاقت یې نه و چې مدینې ته دننه راننوتی او که چېرته دوی ګټلی وی مکمل ګټه دوی سره وی نو په مسلمانانو پسې به راننوتي وي. چېرته؟ مدینې ته به راننوتي، خو داسې یې نه ده کړې. حاصل خبر هغه دا ده موږ داسې ویلی شو چې په دې جنګ کې مشرکانو مؤمنانو ته څه نه څه نقصان رسولی دی. هغه نقصان دا دی چې 70 کسان یې د هغوی نه شهیدان کړي دي، دا نقصان یې هغوی ته ورکړی دی. او بل دې ته سوچ وکړه، ابو سفیان په آخري وخت کې د مؤمنانو سره خبرې وکړي، د هغې نه بعد ډایرک ابو سفیان تللی دی، بې اراده د جنګ نه وه او نه بیا چې دی نو کوشش کړی دی د حملې. نو موږ نشو ویلی چې مؤمنانو دا جنگ مکمل بیللی دی او یا کافرانو دا جنگ مکمل ګټلی دی، بلکې نقصان هغه مؤمنانو ته هم رسېدلی دی او نقصان کافرانو ته هم رسېدلی دی، او فایده مؤمنانو هم ترلاسه کړې ده او فایده مشرکانو هم ترلاسه کړې ده. نقصان او نقصان دې طرف ته هم شتي، هل طرف ته هم شتي. الله سبحانه وتعالی دا خبره په قرآن کې هم کړې ده. الله سوی ان تکونوا تعلمون، که چېرته ای مؤمنانو تاسو ته درد او تکلیف در رسی، فإنهم يعلمون كما تعلمون، نو دغه شان تکلیف هغوی ته هم رسي لکه څنګه چې تاسو ته رسي. یعنې مطلب چې تکلیف یوازې په مؤمنانو نه دی، تکلیف په مشرکانو باندې هم شته. فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. خو کوم ځای کې تکلیف د هغوی او کوم ځای کې تکلیف د مؤمنانو ته خو په دې تکلیف باندې جنتونه میلاویږي او په دې تکلیف باندې خو د هغوی درجې اوچتېږي. په قرآن کریم کې د دې غذا په باره کې ډېر زیات آیتونه الله سبحانه وتعالی نازل کړي دي. ناشنا خبره ده په سورة العمران کې تفصیل ډېر زیات دی. په یو ځای کې الله دا ویلي په سورة العمران کې وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. پیغمبر وایي ته چې ووتې د خپل کور نه لاړې او مؤمنانو له دې ځایونه برابرول د جنګ، د دې ځینې الله دا تذکره شروع کړه د کوم جنګ؟ د احد د جنګ. انتها الله د آیتونه ختم کړي په دې باندې دي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه
حتى يميز الخبيث من الطيب کې دې نشي چې الله تاسو په دغه حال باندې پریدي تاسو کلمه وي مؤمنان شوي بس ختم نه الله وي زب امتحانونه راولما او سخت براولما حتى يميز الخبيث من الطيب چې پاک او پلید شي جدا شي کچرته دا حالات نه په مؤمنانو باندې نو بیا پاک او پلید جدا کېدو نه جدا کېدو ډېر زیات آیتونه دي خو بعض آیتونه زه تاسو ته به ذکر کوم چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په هغه آیتونو کې اشاره عمدي غزا ته کړې ده ان يمسسكم قرح اے مؤمنانو که تاسو ته تکلیف در رسیدلی فقد مس القوم قرح مثله هغه قوم تم د قشن تکلیف در رسیدلی دی نصیب دې ته مګوري چې موږ ته تکلیف دي او تم تکلیف دي به تسلی د مؤمنانو لپاره الله سوی وتلك الايام نداولها بين الناس الله دا ورځې دي ګرځوم را ګرځوم نو لازم نه چې تاسو به هر جنگ غټي کله به غټي او کله به بیلې تربیت د مؤمنانو کې خنو یا الله تقولي بيبدي مؤمنان من السخت راولي وليعلم الله الذين آمنوا جل رخكارك يسوق مؤمنان ويتخذ منكم شهداء او جل بدي مؤمنان يسوق جوركي شهيدان بقي جوركي وليمحص الله الذين آمنوا او جل باكي مؤمنان دغه ایمانونه پاک ځکه دا خبره ده ساتي کله چې سره زر سخاشي او تیویسی زرګر له نو پس کی کیږي ورکی سره په پای چې څوک د سرو سره د قیسو سره د دې بوله کې وېری کله څه تبا کېم ک سره له سيزي ختمه ک او نه یریګه مو وسلک سر بس دی وګوري چې راوي لري شي پخیس مؤمن په دې سختو کې پاکيږي مؤمن په دې سختو کې پاکيږي د ګناہوں نه پاکيږي د شبهاتو نه پاکيږي د شهواتو نه نو دا به یو فائدہ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين او دې په اړه چې کافرانو سکی ختم کی اوس دا ناشنا خبره ده مؤمنانو دا وخت چې موږ به جنت ته ننوځو چرته بزو جنتنا الله تسوي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة خطاسو سقمانو جمع بجنة تدغشن نوزو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صبروك إلا الله ما مؤمنان ندي راخكارا كده ونمي بكي صابران راخكارا كده دي خو نه چې ته وې زما جنت ته زم نو چرته وځي جنت ته وځي نه الله وي صبر دا صرف دې خبره خو نه چې جنت غواړم الله امتحان وي سخت وي مصیبت وي قرباني ورکول غواړي نو د مؤمن په پته ولګي د مجاهد په پته ولګي د صابر انسان په پته ولګي بلا د مؤمنانو سره مانو چې موږ ته شهادت ملو شي د ارمانو کنو نو که سخت نه راغله شهادت ملوي دو نه ملوي نو ځکه الله سوې ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه الله وینو تاسو ارمان کو د مرګ یعنی ارمان د شهادت مخکې دین کې تاسو سره ملو شوی دا خبرې بم کولې چې یاره شهیدان شو شهادت رااله فقد رأيتموه وأنتم تنظرون الله په دې جنگ کې تاسو بخپل سترګو باندې شهادت ولیدو اقا شهادت راغی کوم سختي چې راغلي کوم مصیبتونه چې دماغ شهادتونو چې دغه ارمان چا کو دغه دې مؤمنانو کو ها الله په قران کې د هغه حالات تذکرم کړی ده چې یو پیر په دې جنگ کې आवाज شي چې څوک وجلې شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجلې شي الله تربیته کو وما محمد الا رسول ندی محمد صلی الله علیه وسلم مگر یو پیغمبر قد خلت من قبله الرسل دغه مخکې دي پیغمبران تیر شوي دي مړ شي اف امات او قتل کچته د پیغمبر مړ شي
یا څوک مړ کی نو تاسو به د دین پرېږدئ جهاد به پرېږدئ عمل به پرېږدئ بزدله کېږئ به د دین نه به شاته اوړئ تربیت یې وکړو د مؤمنانو وما محمد الا رسول چې مؤمنانو که چېرته ستاسو امیر او ستاسو مشر مړ شي یا ووجلی شي یا شهید کړی شي نو د هغې مطلب خو نه دی چې کشران به بزدله شي او د هغه کم میشن چې دی هغه به پرېږدي نه ځکه انس بن النضر رضی الله عنه سعد بن الربيع او نور هغه صحابه کرام ما تذکره کړې وکړه چا ورته پیغمبر وجلی شوی دی وی چې وجلی شوی دی هغه خپل کار کړی دی تاسو اوس هغه کار وکړئ کوم چې هغه کړی دی پیغمبر وفات شو یا چا شهید کو نو بس موږ به جړاګانې کوو غمونه به کوو هغه میشن به قضیې کې ختم شي کوم چې د پیغمبر نه لکه موږ سره اوس زموږ علما دي الله زموږ د علماو حفاظت وکړي اوس موږ سره علما دي او یو مشر علي زموږ نه وفات شي نو موږ به څه کوو جړاګانې او افسوسونه نه بلکې موږ به صبر کوو او دغه عالم د میشن به دا به مخې ته رسو کوشش وکړو چې ما غشان مهنت وکړو څنګه مهنت چې ده کړی نو په دې ایتونو کې الله سبحانه تعالی تربیت د مؤمنانو کړی په دغه تربیت کې ورته الله دا خبره کړې ده وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر او ډیر پیغمبران تیر شوي دي چې د هغوی سره الله والو چې دی د هغوی په ملګرتیا کې جنګونه کړي دي د الله په لار کې فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله د الله په لار کې چې کومې سختي هغه الله والو ته میلاو شوي وي هغوی د هغې د لاسه کمزوري شوي نه وما ضعفوا وما استکانوا نه ارادې پسې شوي وي نه هغوی یریدلي نه بزدله شوي والله یحب الصابرین او الله محبت کوي د چا سره صابرانو خلکو سره دغه شان الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره هم کړې ده که چېرته د چا په زړه کې دا سوال راشي چې الله خو د مؤمنانو سره لوز کړی دی چې زه به ستاسو مرسته کوم لوز کړی دی الله که نه دی کړی نو سوال دلته راغی چې په احد کې الله موږ سره ولې مرسته نه ده کړې جواب ولقد صدقكم الله وعدا اذ تحسونهم باذنه الله خپل لوز وي تاسو سره رښتینی کړی وګورئ خپل لاس هم غنیمتونه راغستي ورسم لیدلي نو الله د خپل لوز خلاف ورزي کړې ده نه ده کړې د جنګ اولنۍ حصه د چا دپاره وه مسلمانانو دپاره وه لوز د الله رښتینی ولقد صدقكم الله وعده الله خو لوز رښتینی کړی حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون کله چې په تاسو کې اختلاف پیدا شو الله وی او کله چې تاسو د پیغمبر خبره ونه منله او کله چې تاسو دنیا د باندې غالب شو هغه سم ولیدو چې تاسو خو نو خو د هغې د لاسه به تاسو باندې دویمه مرحله راغله رب العالمین حیا نه کوي په حق بیانولو کې نو ښه واضحه وي منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخره بعض وی په تاسو کې دنیا غوښته او دلته سوال په زړه کې راځي هغه ده چې څنګه صحابه کرام مبارک دي چې ویل کېږي چې هغوی دنیا غوښته او د اوچت انسانان نو جواب دنیا غوښته په دوه قسمه دي اولنۍ ابتداء دنیا غوښته ابتداء دي چې یعنی د کور نه چې انسان وزي د جهاد دپاره نو به کوم اراده وزي چې دنیا غواړم دا د منافقانو کار دی او دویم دنیا غوښته دي چې انسان جهاد وکړي او غنیمتونه به کې میلاو شي او د به د غنیمتونو ته زړه کېږي دا خو عامه خبره ده خو جهاد کړی د الله دپاره خو د دې جهاد تابع دی د غنیمت نو بنیادي مقصد دغه څه د الله دپاره جهاد چې کله غنیمت ولیدو نو بیا په زړه کې غنیمت راغی بیا سبحان الله الله سبحانه وتعالی څنګه خولې بندې کړي د هغه خلکو کوم چې کچته اراده چې په صحابه کرام په سبد ردی وایو چې هغوی ګوره دنیا غوښتنو د غره نه راکوشي چې کوم کسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم کېنولي څو کسان 500 پکې راکوشي 40 راکوشي سبلس پاتې شي نو الله سبحانه وتعالی سوی ولقد عفا عنكم خبره ګوره امت تاسو بخلی د الله زموږ د پاره دروازه څه شو بنده چې د خلق ولاونه کې چې صحابه کرام څنګه الله ما بخلی دي خبره بخو نه کوي خو صرف به خبر درکو الله بګي هغه حالاتم ذکر کړی
اذ تصعدون ولا تلوون على احد. الله کله چې پتا سو باندې حالات ګډ وډ شو او به مشاته نکتو، څوک په یو طرف روانو منډي والي او څوک په بل طرف روان. والرسول يدعوكم في اخراكم، او پیغمبر د شان چې والي د الله بندگانو زدلته ما فاثابكم غما بغم. الله وی په دې جنگ کې تاسو ته غم در رسیدلې د پاسه د غم یو غم نو. الله ډېر غمونه په تاسو باندې راغلي. غم د دې چې سلويخ کسان د غرن را کوش، غم د دې چې د شان خالد بن الولید حمله وکړه او غل صحابه کرامي شهیدان، غم د دې چې په دې میدان کې کته سورو چې صحابه کرام شهیدان شو، غم د دې چې صحابه کرام ګډ وډ شو، غم د دې چې आवाज پکې وشو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجلې شوی. د ټول غمونه فاثابکم غما بغم. الله پتا سو باندې راغله او غم د پاسه د غم. ناشنا خبر الله په قران کې کړی دا ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم. الله په دقه غمونو کې ما پتا سو باندې خوب مراوسته وي د دې لپاره چې تاسو رسول نشي دلک په سکون شي. کله چې انسان باندې غم ډیر شي کنه نو خلک ودا سوې ودشه لګ آرام وکا د دې آرام سره د غم شي د کم شي. الله په مؤمنانو باندې په دغه سخت حالاتو کې خوب راوسته. او دغه تذکرہ ماته وسکړو کنه وکړو ای تذکرہ ون کړو او دغه صحابه کرامو حالات ماته وسته بیان کړو. کله چې بغوی باندې د خوب راغی دغه صح حالات وغوی جټکی والو تر دې چې د توري امدلاس نه لاس نوري دي. الله سبحانه وتعالى بګي د منافقانو تذکرم کړی دی چې باز خواغ دي چې یقولون هل لنا من الامر من شيء. وي زمون پلاس کې حسینی چې زمون خبره وسوک نه مانی زمون د بسوکو مانی. قل ان الامر كله لله. خبر ټول چا پلاس کې ده د الله پلاس کې ده. الله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. دوی پزونه کې هغه سپټ کړی دي چې تاسو نه راښکاره کوي. د منافقانو تذکرہ الله کوي. ناشنا خبره الله سبحانه وتعالى کړی د منافقانو مبارک او مؤمنانو ته ویلي تاسو د دوی په شان نشئ. د نصیحت ته وکړئ یا ایها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. ایمان ولو تاسو نه کېږئ په شان د کافرانو. وقالوا لاخوانهم وویلوا خپل ورونو ته اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا. کله چې هغوی غزاګانې کولې او کله چې هغوی د جهاد لپاره سفرې کولې نو دوی سوي لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. که چېرته دوی زمونږ منلې مدینه کې موږ سره پاتې شوی نن به نه مړه کېدی. دا خبرې منافقان کوي په هر دور کې. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. که چېرته دلته وای نو نه به مړه شوی او نه به دوی وجلې شوی دوی سره هیڅ نه شي. دا د منافقانو خبرې دي. الله سبحانه وتعالى تاسو به دې خبرونه ځان لري ساتي او دوی په شان خبرې به نه کوي ځکه الله سبحانه وتعالى به دوی ته دا خبره کړې ده. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. کچته دوی زموږ خبره منلې نو دوی به نو وجلې کېده. رب العالمین وتناشنا خبره کوي قل فادرؤوا عن انفسكم الموت. نو تورته وایي کنه پیغمبر تاسو د ځان نمبر منه کوي ځه دوی خو مړ شو په میدان جهاد کې په تاسو چې نمبر کرای شو په دې کورونو کې پراته دغه مرګ د ځان نمبر کوي لري. د منافقانو دا سوچ دی چې په دې جهاد کې صرف یو شی ملوي او غسل مرګ. دا د منافق سوچ دی چې جهاد کې صرف څه دی مرګ دی او دا غلط سوچ دی. مرګ کې دې شي په جهاد کې او کې دې شي په خپل طلای کې مړ شي. لکه دغه ته وګوره خالد بن الولید رضی الله عنه چې کله دغه ځن کدن او جړلې ملګرو ته وی ابو سليمان توري جاړي ته خوري جنگونه کړی د الله لپاره. ناغه ته ما اتیا جنگونه د الله لپاره کړی دي. روایت کې سل جنگونه د الله لپاره کړی او دا کمیس اوچت کو د املان او د خېټې نه نو دغه په بدن کې روغ زینو
ټول بدن دغه په تورو په غشو په کاڼو په هر څه لګېدلی و، په هر ځای ډوغل و، هر ځای سیل. خپه وي په دې چې بیا پاکه خپله تولۍ کې مرمه او هغه څه چې ما غوښتو هغه ماته میلاو نه شو. نو ګوره که مرګ چېرته د جهاد په میدان کې وی نو څوک به مړ شوی وی؟ خالد بن الولید رضی الله عنه. خو بیا هم هغه ته هغه مرګ میلاو شو په کوم ځای کې؟ هغه مرګ ورته میلاو شو په تولۍ کې. او دلته تاسو ته یو ناشنا فایده ذکر کړم. د ډېرو خلکو دا سوچ دی چې ښکلی مرګ هغه دی چې انسان په یو عبادت باندې مړ شي او دغه سوال کوي الله ته چې الله مرګ راولي چې زه په سجده یم، مرګ راولي چې زه په عبادت کې، مرګ راولي چې زه په مانځه کې. خو زه درته دا خبره وکړم، لازم نه ده چې ښه خاتمه به هغه وي چې ته به یو عبادت کوې او په هغې کې به مړ کېږي. کنې داسې خو پیغمبر په عبادت په دوران کې نه دی مړه، که مړ دی نه دی مړ. په دغه ټیم کې پیغمبر کوم عبادت کو چې کله ته ساه ووته؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه کوم عبادت کو چې هغه نه ساه ووته؟ مرګ ښه مرګ هغه دی چې په تا باندې راشي او ستا ایمان په الله باندې مضبوط وي. اگر که ته په تولۍ کې او اگر که ته په خپل دکان کې او اگر که ته د بچو په منځ کې، خو چې ایمان دی په الله باندې صحیح ایمان مضبوطي او برابري، عقیده دي د توحیدي د پیغمبر په لار مضبوطي، دې ته ښه خاتمه ویلی کېږي. لازم نه ده چې ښه خاتمه به دی چې یو سړی د عبادت په دوران کې مړ شي. او ډېره ښه خبره چې یو سړی د عبادت په دوران کې مړ شي. خو دا کوم چې په کور کې مړ کېږي په ده باندې دا فتوا موږ نه شو ورکولی چې د خاتمه څه وه، خاتمه د خراب و یا ورانه وه. نه، که داسې کېږي بیا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هم دغه خاتمه نه ده میلاو شي چې عبادت په دوران کې مړ شي، یا ابوبکر صدیق یا داسې نور ډېر صحابه کرام دي. الغرض خبره مې دې پورې راواغسته چې د منافقانو دا ذهن و چې دا مرګ په کوم ځای کې دی؟ دا مرګ په جهاد کې دی. الله سبحانه وتعالی د هغوی په دې خبره باندې رد وکړو چې نه. بیا پکې الله یو قانون بیان کړی په دغه ایتونو کې په سورة ال عمران کې، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. که چېرته الله ستاسو مرسته وکړي نو په تاسو باندې څوک نشي زور ورکېدی. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. او که چېرته الله هم پرېږدي نو داسې څوک نشته چې تاسو سره مرسته وکړي. هم په دغه ایتونو کې الله سبحانه وتعالی دا خبره هم کړې ده، لقد من الله على المؤمنين. یقینا الله وي مؤمنانو له ډېر لوی نعمتونه ورکړي دي. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله وی دوی ته پیغمبر لېږلی دی، د دوی په شان انسان دوی ته لېږلی دی، هغه دوی ته د قرآن آیتونه واضحه کړي دي، دوی یې د بدو اخلاقو نه پاک کړي دي، دوی ته قرآن او حدیث بیان کړي دي. الله وی ډېر اوچت نعمت ما مؤمنانو له ورکړی دی او دې کې څه شک نشته چې د اوچت نعمتونه دي چې الله سبحانه وتعالی چاله ورکړي؟ مؤمنانو له ورکړي. همدغه ایتونه کې الله څه وایي؟ أولما أصابتكم مصيبة. الله کله چې تاسو ته ورسېدو مصیبت هغه چې کوم په دې جنګ کې راغی دا سخت، قد أصبتم مثليها. تاسو د دې د چند د مصیبت او تکلیف ورکړی او د بدر په غزا کې چاته؟ مشرکان. سوال دا دی، غټ سوال، واقع سوال الله ذکر کړی په قرآن کې. د دې جنگ نه بعد چې غټ سوال ذهن ته راځي هغه هم دا دی، قلتم أن هذا. یالله ولې د مؤمنانو ته دا خساره، ولې د تاوان د هغوی په برخه کې چې د هغوی نه اویا کسان شهیدان کېږي، ولې هغوی ته دا غم، ولې پیغمبر ته دا زخمونه، او ولې ډېر سوالونه دي. لنډ جواب الله کړی دی، قل ورته ووایه هو من عند انفسکم. دا ستاسو د خپلو ځانونو د لاسه، لو ستاسو کار دی. یعنې الله خو ولقد صدقکم الله وعده، الله لوز خپل څه پوره کړی و، خبره بالکل د مؤمنانو په لاس کې. خو چې کله مؤمنانو نافرمانی وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو جنگ په بل طرف باندې بدل شو. نو که څوک سوال وکړي صحابه کرامو کې چې ولې، قل هو من عند انفسکم، دا ستاسو د لاسه،
تاسو کې کمې راغلی او هغه کمې سو د پیغمبر خبره نه ومنلې هغه څلوېښت کسان و دې کې دوه فائدې اولنۍ صحابه کرام د ګناهونو نه پاک نه دي صحابه کرام د ګناهونو نه پاک نه دي عصمت د ګناهونو نه هغه صرف د چا د پاره دی هغه د پیغمبرانو د پاره دی او کمال پوره یو څوک دی الله دی کمال صرف د الله د پاره او د ګناهونو نه پاکوالی د چا د پاره پیغمبرانو د پاره دی صحابه کرامو کې هم دي صحابه کرامو چې هغوی نه ګناهونه شوي دي خو الله بخلي دي د هغوی د ګناهونو هغه خبره الله ختمه کړې ده لقد رضي الله عن المؤمنين الله وي دغه مؤمنان نظر راځي نو د هغوی خبره ختمه شوې ده خو دومره ده چې ګناهونه دي شوي دي او یا د هغوی د خبره دې د لاسه ختمه شوې ده چې ګناهونه دي شوي دي خو هغه عبادتونه د دې ګناهونو نه ډېر زیات دي نو هغه عبادتونو کې د دوی هغه ګناهونه ورک شو لکه اوس د کومه قرباني چې دوی ورکړې د احد په دې غزا کې نو آیا په دغه قرباني باندې موږ د دوی دا خبره نشو ماف کولی چې د څلوېښت کسان د غر نه راکوي شوي دي ماف کولی شو که نشو څه ووایم چې انسان ماف کړي نه ډېره ګرانه ده ما نن یو واقعه ولیده او ډېر سخي متاثره کړه نن د جمعې د ماځه نه بعد یو کس زما خواله راغی مخکې نه ورسره دوا سلام و هغه څه په مشکل کې نښتی دی څه د پیسو مسله وه او څه د کاروبار د هغه ما ته خپله ټوله قیسه وکړه بیا وی دا کسان ما نه پرېږدي تنګول کوي او زه دوی را جمع کوم زه به ورته خپله خبره وکړم بیا که تاسو ورته د الله لپاره نصیحت وکړئ چې لږ صبر وکړئ ما ولې سر نه ځم په قربان در سره ځم ځکه زه غواړم چې چېرته یو ځای کې دوه مؤمنان د یو بل سره لږ خوشحاله ژوند تېر کړي او مؤمن ته مشکل اسان شي زه لاړم کسانو ته نصیحت خبره یو چغې والي بل چغې والي زما پلانې شو زما پیسې سبق یو کمزي کوم ملوي دوه خبرې زما مخې ته ودرېدې په هغه ټیم کې والله لازم د مخې نه مې نه ځي دا دوه خبرې او دغه دلته مې طبیعت د هغه وخت نه خراب دی یوه چې الله څومره کریم او مهربانه رب دی زمونږ د دې دومره ګناهونو باوجود مونږه بخي مونږ څه نه دي کړي د هغه نعمتونه دي په مونږ یې خورو او د هغه نافرماني کوو او بیا راته هم ګناه بخي که توبه وباسو نو د انسانان دي ګوره بخي دي نه یو دې هم نه بخي د انسانان دي نه بخي ګوره یو د یو طرفه چغه بل طرفه چغه مخامخ ورته یو بېوسه انسان ولاړ دی خو نه یې بخي نه بخي قطعا نه بخي وګوره د انسانانو رب ته چې څومره زورور باچا دی او څومره طاقتور باچا دی څومره اوچت شان او ذات والا دی چې ته صرف توبه وباسي معمولي ورته کې هغه هر څه درته معاف کړي هر څه درته معاف کړي دا ابو سفیان چې کوم د پیغمبر په مقابله کې د توبه ویسته او که نه ویسته وه الله چېرته بوللی جنت ته بولي هر څه ورته معاف کړي دي هر څه ورته معاف کړي دي ځکه بعض روایتونو کې داسې راځي وایي د آدم بچې څه بې وفا دي کم مال چې الله ورکړی دی هغې کې ته الله صبرخه وغوښتم د دې نورو دپاره د نورو مؤمنانو دپاره ور یې نه کړه بخاري وکړو او کومې اوبه چې ول الله ورکړي دي دریابونه ول الله ورکړي دي سیندونه ولې چینې الله ته د سترګو د دې اوښکو یوه قطره وغوښته چې جاړه زما د یاري نه دغه یوه قطره م ورنه کړه حالانکې د هر څه دي د چا د الله نو یو خبره زما دا مخې ته راله چې یاره الله یې د انسانانو په لاس مه ورکوو نه دي بخي معاف کوي دي نه دا خو کریم مهربانه رب دی د شپې ورته ودرېږي لږ وجاړه لږ په صدق او په اخلاص سره توبه بس الله وبخي دویمه خبره مې مخې ته دا راله ما چې کله دا حالات ولیدل یو چغې بل دا ځینې چې دي ځینې چغې دي ما چې د قیامت په ورځ وګوره د الله په محکمې کې څه حال دي چې کله یو کس الله ته رامخامخ شي او هغه ټول کسان را جمع کړي شي چې د چا نه مالونه وهلي دي او د چا یې غیبت کړی دی او څوک یې وهلی دی او څوک یې ټکولی دی او څوک یې قتل کړی دی او څوک یې شرمولی دی او څوک یې بېعزته کړی دی او دا ټول ولاړې په دغه ځای کې او دقې شان چغې والی کېږي یا الله زما پلانې حق قبلو یا الله زما پلانې حق او د دقې شان ولاړې هېڅ ورسره دی څه به کوو موږ د قیامت په ورځ چې کله دا خلک را جمع شي او زموږ نه خپل حقونه غواړي
او وخت کې وسکو دا دوه خبرې ماته مخې ته راغلي په هغه ټیم کې اسی خبر مې دی پر رواغسته چې الله خدا صحابه کرام بخلي دي نو بیا موږ څوک چې خبرې وکړو ځکه چې دا غوینه دومره نیک اعمال شوي دي چې هغه ګناهونه به بالکل ورک شوي دي نو دینه دا ثابته شوه چې صحابه کرامو نه ګناهونه شوي دي او هغه هم داسې انسانانو زموږ په شان ګناهونه تیم شوي دي نیکیان یې کړي دي خو فرق موږ هغو کې دا دی چې د پیغمبر صحبت ورته میلاو شوی دی دغه صحبت د لاسه او د هغوی دغه قربانیانو او د هغوی د اوچت ایمان د لاسه الله وایي بخلي دي ټول او الله د هغوی نه راضي دی او هغوی د الله نه راضي دي دویمه خبره په دې کې هغه ده صحابه کرامو خبره ونه منله صرف دا چې د غر نه راکوش بس وړه خبره وړه ده که غټه ده وړه ده د ویلي چې زموږ مذهب جدا دی او سره جدا دی د ویلي چې حدیث نه منو یا د ویلي چې د زما په مذهب کې نشتی نه یا د ویلي چې خواهشات یا بل شي نه بلکې هغه عقل استعمال کو چې دغه غنیمت ته د مؤمنان دي هغه مشرکان دي تختی هغه دغه د زنانو پندې مخکاره شوي پړکی ښکار شو منډې کړي نو نور به کې پاتې شي اوسې چې کوزي جنگ ختم شو په دې باندې هغه را کوشي دي خو بیا د دینه فرمانی دراسه جنگ ګټلې شوی جنگ په بل طرف شو نو چې وسړی ټول ژوند د پیغمبر خلاف تیری د بسحه د صحابه کرام څومره اوچت انسانان دي یو خو دې ته کوم ګوري چې انسانانو اوچت انسانان دي د هغه اوچتو انسانانو نه معمولی نافرمانی وشوه ګټلې شوی جنگ په بل طرف وړي نو چې د ګناونو یو ګډه راولېږي په 14مه صدۍ کې د پیغمبر خبره نه مني د پیغمبر په حدیثونو عمل نه کوي د پیغمبر نافرمانیانه کوي شکل دغه په شکل نه جوړي لباس دغه په لباس نه دی ناس ته پاسته دغه په طریقه نه ده غم خادي دغه په طریقه نه ده د به کوم ځنه کامیاب شي تاسو ماته وایي چې دغه اوچت انسانان په دې معمولی نافرمانی کې واقع شو ګټلې شوی جنگ به بدلیږي نو چې د ګناونو یو ډک انسان د پیغمبر نافرمانیانه کې د بجون کې و برکت ته کم زینه راشي او په کوم ځکه الله دې سره مرسته وکړي راشي دې ته پوس کې ولې نن سبا د مؤمنان وي کمزوري دي پلاني ملک ته وګورو پلاني ته وګورو پلاني ته ته دام وای و دې پلاني ملک ورته وګورو چې پیغمبر په طریقه دی او کنه دي ته خدام وګوره کنه ورشه ته وګوره د پلاني ملک ولا سحال نه عقیده دغه ولټوا الله پیژني کنه پیژني ته وګوره چې هغه د پیغمبر سره ست طریقه روانه ده پیغمبر نوم نه پیژني نو څنګه بل دې یو قوم رسته کوي چې هغه د پیغمبر نوم نه پیژني پیغمبر سیرت نه پیژني عمل خلا پرې ده هغه الله نه پیژني توحید نه پیژني د کوم ځینه بد الله مرسته راشي په دې کې د موږ ته جواب هم ملاو شو چې ول پلانیزي کو په مؤمنانو ظلم روان دي جواب هغه ده چې ظلم د دې له سره روان دي چې موږ دغه پیغمبر لار هغه پرې خو دي او د خولي خبره یاد ساتي خولي خبره چې هغه مؤمنان چې الله ته راضي دي او د الله نه راضي دي د غوینه معمولی نه فرمانی وشو او غنا فرمانی دي شو چې غوی کو چې جنگ ختم شوه الله د غوینه ګټلې شوی جنگ واغست نو چې موت د پیغمبر نه فرمانی کو او دلیل څه دی زما په مذهب کې نشته او ستا مذهب جدا او زما مولا جدا او ستا کتاب جدا زما جدا موږ بل له سو بخ موږ بسره حموک په دې ځبان دی د خپل مبارک درس ختم کو بعد چې کوم آیتونه پاتې دغه ان شاء الله پر روان درس کې پوره کو او بعض دروس او عبرتونه اگر که درسونه او عبرتونه ډیر دي په دې غزا کې هغه به ان شاء الله پر روان درس کې بیانو به دغه نه بعد چې کوم سیرت ته هغه به د الله په توفیق سره پوره کو الله سبحانه وتعالى موږ ټول له توفیق راکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د عمل کول والله سبحانه وتعالى دې موږ داغه په دې طریقه باندې ژوندۍ ساتي او الله دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ د پیغمبر په طریقه او په توحید باندې مضبوط یو الله سبحانه وتعالى زمونږ حشر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې وکي او الله سبحانه وتعالى دې موږ ته داغه د لاس نه د حوض کوثر وبنصیب کی او الله سبحانه وتعالى دې موږ ته د قیامت پر ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کی او الله دې په جنت کې من طول پیغمبر صلی الله علیه وسلم گاوندی توب حاصل کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.